یو سړی مانځه کې تیر وته رستو ندام پته نه لګي خلقو ته چې دته اوس څه ویل پکار دی. یو ورځ مونږ پرامداس کې اوسېدو زمونږ جماعت کې امام د دریم رکعت ماښام کې څلورم تپاسه نو ورپسې زما نیکه ولاړو زما نیکه زما ستاسو نیکه نه ستاسو نیکونه خو ډېر لوی خلق دی زما نیکه ورپسې ولاړ نو زما نیکه ورپسې आवाज وکړو چې پوره دي اوس بجای د دې چې دا ویلې وی چې الله اکبر یا تحیه یا سبحان الله کنه جی نو هغه ورته پوره دي یعنی درې پوره شوي دي پاسما نو چې مونږ شو ما مې نیکه ته وې مال دا تا خو مونږ مات شو چې په دې دی مال مونږ نه ماتېږي په مونږ نه پوهېږي او مخکې راته مونځونه کی عزیزانو دومره هم مونږ خلق نه پوهېږو چې امام په مونځ کې سهوه شو نو هغه ته آواز څنګه کول پکار یا اوس زه مخکې ولاړ ناګانه زما اودس مات شو اوس زه به څه چل کوم زه به دې مونځ کې خلیفه نیسم مونځ کې رستو به شم او لاس نه به بل سړی ونیسم ما چې کوم ځای باندې اودس مات دی هغې نه مخکې به خلیفه مونځ شروع او په تاسو زه تېرېږم او اودس کولو ته ځمه خدای خبر چې تاسو به جومات کې سال جوړ کړئ یا په دې پوهېږئ عزیزانو په دې احکامات الهیو باندې نن تھرو آؤٹ مسلمان چې دی نه پوي روزه ده تاسو دې دکاندارانو ته وګورئ اگربتی په دکانونو کې لګوړي اگربتی اوس اگربتی لګي داسې شی دی چې هغې سره روزه ماتېږي ځکه چې روزه په هر هغه شي ماتېږي چې کم شی جوف د دماغو ته ځي یا جوف د خېټې ته ځي په هغې روزه ماته شي اوس لوګی اجزا لري او په سپېږمو کې چې کم لوګی ننوځي نو جوف د دماغو ته ځي او په دې روزه ماته شي په سپېږمه کې چې دارو واچې روزه ماتېږي په غوږ کې چې دارو واچې د دې تعلق جوف د دماغو سره دی په دې روزه ماتېږي په سترګو کې چې دارو واچې په دې روزه نه ماتېږي